السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج او دا ساعت تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران الله. قدرمنو دا ساعت چې کوم دی په پیازکو بانډه کې یم چې دا د ګبین جبې یوه حصه ده. ما سره راغلي دي زما وروڼه امتیاز حیات دی، کاشف خان دی، عباس سواتی دی، مهران دی او محمد رحیم دی، کوم چې د رحیم هایکس په نوم باندې هغه یوټیوب چینل هم دی. نو دلته کې مونږ راغلي څنګه یو او راغلو څنګه، نو تاسو هغه وګورئ او بیا راشئ. نو قصه چې کوم ده زمونږ ډېر شی لا پاتې ده، ځکه چې د ډرون په سترګه به سخت ښکلي انځورونه هم تاسو وینئ. دا ساعت چې کوم دی صخرې په بازار کې ولاړ یو. جاوید بای چې کوم دی هغه راله د نلي کباب پخوي، شاته به تاسو ته ښکاري. او د جاوید بای دا وینا ده که د چا زما کباب خوښ نه شو نو هغه له به د هغه پیسې واپس ورکوم. نو که چېرته راشئ د صخرې بازار ته د جاوید بای کباب هم ټرای کوئ او که خوښ ونه شو نو پیسې به هم واپس درکوي. قدرمنو مونږ د مدین نه چې کوم دی روډ د ګبین جبې ښه حده پورې جوړ شوی دی. نو زمونږ 40-50 منټه ولګېدل چې مونږ په لاره وردېدل. هم کم ملګري چې مخکې راغلي وو هغو د روډ کنډیشن کتلی دی، نو هغو ته یو دا خبره وکړم چې روډ ښه ده، کافي حده پورې جوړ شوی دی. نو په دې ورځو کې هم راشئ او د ګبین جبې د واورو د انځورونو نه مونږ چې اوس کم خوند اخلو نو هغه به تاسو هم واخلئ. راځئ د خیره بره خېجو خپل ټریک شروع کوو ګبین جبې ته. د واورو په صادر کې دا پټ پټ غرونه دا یو ځانګړی مثال دی چې د لوی ذات د ښایست او د وحدانیت مونږ له درس راکوي. د مټې نه راغلي دي او دوی سره مسالداره ګوړه ده او تاسو له یې درکوو چې ځانه پکې شربت وکئ. نو مننه یې کوو، غوښتل مې دا چې زموږ په دې علاقې کې هم راشي. نو د ګوړې دپاره مننه. قدرمنو دا زیړ بالټۍ چې نه په دې باندې لیکلي دي په انګریزۍ کې چې ما استعمال کا. نو خبره دا ده چې دا خو مونږ ته لګېدلی دی، خو آیا په مونږ کې څونه شعور دی او مونږ خپل د نیم ایمان دا ثبوت څنګه ورکوو؟ دلته کې خواته ګورم نو شاپرې چې کوم دي هغه د واورو په دې ښکلې څادر باندې له پاسه پرتې دي چې ډېر بې خونده ښکاري. نو یو عرض دی، سوال دی، منت دی د لوی ذات دپاره چې چېرته هم دې ځایونو ته راشئ. نو دا بالټي چې لګېدلې دي دا زما او ستا دپاره لګېدلي دي چې ما او تا چې کوم ځای کې وخورو وڅکو پکار ده چې په دې کې ما او تا تش شو. نو هم په دې کې تش شئ او دا چې کوم دی زما او ستا دپاره دی.
دا مونږ د ګبینجبه کې اوس روان یو خو ګبینجبې د میدانونو کې چې لږ بره وخې دا نور کم میدانونه چې راځي هغې ته پیازکو وایي نو مونږ کوشش کوو چې هغې ته خپل دا حق وکړو نو روان یو راځئ پیازکي درته هم ښایو پیازکو درته هم ښایو او ګبینجبه هم تاسو د ډرون په سترګه باندې نه خوندونه ترې اخلئ د پیازکو نه به راسره مخ لئ او راځئ شارټکټ و هلکه شارټکټ یوز کوو او زه مخکې شه قدرمنو په دې لاره موږ تلو دا صحیح لاره وه خو قصه دا چې پاکستانی قوم یو نو رحیم او کاشف وایي چې شارټکټ که موږ استعمال کړو نو موږ به په اسانۍ سره او په زر وخیجو خیر په اسانۍ سره نه خو زر به وخیجو قدرمنو دا ګوړه ده او تاسو خبره چې ګوړه ډېره خوږی نو موږ داسې خوږې دعاګانې هغه کسانو ته وکړې چې موږ له ګوړه راکړو ځکه موږ ډېره غټه غلطي شوې ده چې موږ ځان سره اوبه نه دي راغستي نو دلته چې څومره هم چینې وې هغه په واورو کې ډوبې شوي دي د اوبو څکو دغه نشته کاشف چې کوم دی بوتل ته هم واوره اچولې وه خو هغه ویلې نه شوه او چای موږ سره ډېر دی خو اوبه نشته او الحمدلله ګوړه چې کوم دا زموږ د تندې ماتولو هغه کار کوي دلته کې نو پیازکو بانډې ته بس راختي یو او دلته کې په یو ځای کې پړاو واچو چې رزق او تاسو ته چې کوم دی د ډرون په سترګه باندې دا ښایسته انځورونه وښایو مونږ اوس دا ټایم چې دی ماشاءالله دغه ته ورسېدو پیازکو بانډه چې هغه د ګبینجبي یو حصه ده بلکې د هغې ټاپ ورته ویلی کېږي دا 3 بجې د مونږ روټۍ هم نه ده خوړلې د ماسپښین روټۍ به هم خوړل غواړو قدرمنو دا ساعت چې کوم دی زما او د کاشف بالکل شاته د مازدیګر زیړی انور دی وایي د مازدیګر زیړي انوره په روغ وایا د ناروغو سلامونه نو څه ناروغ خلک چې کوم دی هغه د پیازکو باندې د سر ته راختې دي خو خبره دا ده چې دلته کې ټمپریچر ډېر زیات لو دی نو موږ یو پیر ډرون پاس او هغه چې کوم دی بیا لینډ شو راته د کریټیکل لو بیټرۍ د وجې بله بیټرۍ چې کوم دا رحیم په ترخ کې ایښودې ده او رامنډې وهي دغه شاته که ګورئ ورته نو را روان دی او دی چې کوم دی د هغه سر نه په یوه منډه باندې راکوشو نو غواړو چې بیا ډرون پاسو او تاسو ته د ډرون انځورونه هم مخې ته راوړو
دا انځورونه به ستاسو خوښ شوي د پیازکو باندې او د ګبین جبې ده. تاسو ته پته چې د عمران الله معراج په نوم باندې ځای په ځای موندی شم، نو راسره ملګري شئ. ستاسو ملګرتیا چې کوم دا هغه به ما موټیویټ کوي چې تاسو مخې ته نور داسې ښکلي انځورونه راولم چې هم ترې زه خوند واخلم او هم ترې د کیمرې په سترګه باندې تاسو خوندونه واخلئ. درمنو نه چې کوم دی ما څوک ویډیو ته پرېږدي او نه په ما کې چې کوم دی طاقت شته چې نور تاسو سره کیسې وکړم، خو دا نننۍ قصه وه او دا نننۍ قصه وه. امید دی ستاسو به خوښ شوي. یو ځل بیا د لوی الله په امان.